سمیع الله وایي د کمپاین قطعې به دوی په زوره مخکې کول ترڅو د طالبانو له کمین په امن کې شي او دا ګواښ به یې هم ورته کاوه چې که شاته راوګرځېدل نو دوی به یې په یو مرمۍ له دنیا رخصت کړي. دلته د جګړې ټول اصول مات شوي وو او جنگي جنایتونه د بري راس بلل کېدل. سمیع الله د سترګو لیدلی هغه حال بیانوي چې دغې قطعې به آن بیلرو کې خلک اچول او بیا به یې له لوړ ځای څخه د ژورو کندو په لور خوشې کول. جنګ دوی نشو کړی، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړو، ظلم مې خلک ډارول، خلک یې ډارول. خلکو دومره ویره وترې نعوذ بالله چې دومره په دا دنیا کې د هېچ چا نه ډارېدل لکه د کمپین نه چې ډارېده. ولې دوی یوازینی لامل دغه و چې دوی ظلم کوه، ظلم به یې کوه، خلکو نه تیږې ړوه، شکنجې کوه یې وایه یې، دوی به دغه و په بلرونو کې ډای کوه. بلر ته به وي چې اوس هر به پسې دراب که بس ډای به یې که کور ته به یې ډای که چې په کوم ځای کې به بلر ته کیا شو ولاته به دای کې ته کیا شو. دا ظلمونه دوی کړي په خپلو سترګو مې لیدلي.